دا یو تاسو کله شوی دی چې دا مسافری څومره کول پکار دي شرعاً. جواب دار چې بده کې تفصیل لې یو هغه کس چې هغه بی واده دی نو بی واده دی هغه ته اجازه ته چې څومره مسافری کوي جو کوي دی ولا پابانه اوس پابندی نشته چې بی واده وي څوک نشته اجازه دي ګرځي کدل ته پاتې کیو که بارمل کې پاتې کی دیم هغه کس ته چې داغه واده شته خزه شته نو داغه پر شرعاً مسافری څنګه ده نو یو صورت خدای چې د خپل کور ول ځان سره بوزي او سره نه بیا ټول عمر د مسافری پر فرق نه کوي او د صورت دار چې دا خص ځان سره بوزي او د مسافری کوي دا څومره په کاردانو پدې کې دوه صورتونه دي. یو صورت دار چې خزه ته اجازه وکي د خزه په اجازه باندې د هر څومره مسافری کوي نو کولای شي ځکه خزه چې اجازه کو معنا دار چې ماته خپل حق معاف کړي دي. دویم دار چې خزه ته اجازه نه کوي چې دا غیر اجازت نه بغیر هغه سفر نشي کولای نو دا غیر کې به شرن د حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه معلومیږي چې څلور میاشتې یا 15 میاشتې سفر کولای شي د دینه سیوا نشي کولای یا شپږ میاشتو پورې او دلیل هغه حدیث ته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه یو پیر په کوڅه باندې تیریدا دی زنانه دا غي څه خبره واردی د باران شپه اشعار واردی او دغه خپل خاون ارمانه کاو نو بیا هغه د خپل لور نه تاسو کو د حفصینه چې کله زنانه د عین خاور غیب شي د څومره پورې صبر کولای شي هغه سلور مې شي 15 مې شپږ مې پورې کولای شي نور نشي کولای ناغه بیا د پابندي ولګولا چې کم مجاهدین به jihad لپاره لګل ناغي ته بداویل چې سلور مې شنه بزیات تل ټیم نه تیر سلور یا 15 شپږ لہذا بیا سلور 15 شپږ مې پورې سفر کولای شي نور سفر کول پکار نه دي دا کې د خزه حق چې کم نه غواله کی او د ډېر فسادونه د په دی وجبانی خارج شوی دي چې اکثر سړی غلار شي سعودي عرب ته یا نور ملکون تلار شي قلار ایسل ته پراتی په کلونو باندې ودلته خزه په کور کې واځي هغه راستي نو کوم زنانه چې هغه حیا نه کوي او د خپل خاندان او د خپل خاون عزت راغستي نو هغه سخت بزان باندې تیری خو بای زنانه سي چې هغه نه برداشت ونشي ناغي سو بدکارو کې مبتلا شي نو پدې کې د خاون پوره ایسشتره چې دا په بدکارۍ کې د پوره ګناه چې کوم هغه ته ملاويږي ځکه چې د اصل کې سبب دا غیر جنی پری او نه کور ترازی لہذا د زنانه د اجازه نه بغیر بیا د څلور بیشتره سیوا سفر کول دا صحیح نه دی. دا یو تاسو له شوی دی چې زنانه دا واغه جنکو ته سبق خای نو دا غي ناغه پیس اخلي دا پیس غسل لغې لپاره حلال کې حرام دي. جواب دار چې راجح قول لاره چې په تعلیم او په تعلم د قران کریم باندې او د حدیث باندې اجرت غسل لا جایز دي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحیح حدیث کې راغلی د بخاری کې چې صحابه کرام وغدم کړو او پاغي باندې اجرت غسل او نبی او ته یو قاعده کلیه ذکر کړی دا ان احق ما اخذتم عليه اجرا کتاب الله یقینا ډیر حقدار چې تاسو په مزدوری غسل غد الله کتاب دی لہذا بری کتاب الله باندې مزدوری غسل بالکل جایز دي قسم معانات اغه نشته.